بوډا او د لیوانو پلونه. دا ناول 14مه برخه. سویتا په هغه ورځو کې رخصتي اخیستې وه، کار ته نه تله. یو سهار د برق کتابچه راته ونیوله چې پیسې یې تحویل کړم. موږ ته په 2 میاشتو کې یو ځل د برق بیل راته. په هغه ورځ هم یوې بانکي څانګې ته لاړم. هلته ګڼه ګوڼه وه. د برق کتابچه مې پر نوبت کې کېښوده او د ورځې پر 11 بجو وار را ورسېد. خو کله چې بیرته کور ته راغلم، په دهلیز کې مې د سګرټ لوګی په سپږمو ننوت. وروسته مې یوه نارینه خندا واورېده. بدن مې زیږ شو او په بیړه مې د کوټې دروازه خلاصه کړه. د سګرټ په لوګي کې مې پر سویتا او یو ښایسته ځوان سترګې ولګېدې. دواړه څنګ پر څنګ دومره نږدې سره ناستو چې ورونونه یې یو له بل سره لګېدل. دواړو پر غولي و اوار لوی کاغذ ته چې د انسان ککرۍ او هډوکي پکې رسم شوي وو وچې سترګې نیولې وې. زما په ورتلو یې سرونه هسک کړل. ځوان اوږدې څڼې درلودې او له رنګه سپین وو. سویتا وویل، دی نسیم نومیږي، موږ سره همکاران یو. وروسته یې ځوان ته مخ ور واړاوه، موسکه شوه او ډکې شونډې وخوځېدې. د انور پلار دی. بیا یې په بې پروایۍ راته وکتل او ورې وویل، کیدای شي یو څو دقیقې مې یوازې پرېږدې، کار لرو. د هغې لوڅې غاړې او پر سینو پرتو ګڼو ژېړو ویښتو ته مې وکتل. زړه مې جوش وکړ او په خوشکه مې وویل، نه. دواړو رډ رډ راته وکتل. ما زیاته کړه، څنګه دې له پردي سړي سره یوازې پرېږدم. له دې سره د ځوان شونډې وځړېدې. ورو ولاړ شو خو سویتا تر مټ ونیو. په خوشکه یې سترګې راواړولې او چیغه یې کړه، ووځه بېادبه. ځوان موسک شو. خیر دی، اوس به لاړ شم، بل وخت به بیا سره ګورو. ما لار ورکړه او ځوان له کوټې ووت. د هغه په تلو سره پر سویتا ور ولګېد او چیغه یې کړه، ته یو احمق او له تمدنه لرې کلیوالې. هغې ته مې وکتل. داسې راته ویسېده لکه د بدن ټوله وینه چې بغورو ته راغلې وي. سترګو یې تر پخوا ډېره ځلا پاشله، یوه ویرونکې ځلا، کټ مټ لکه په توره شپه کې د پیشو سترګې. سویتا ښکنځلې کولې، ژړلې او زه یې یو بې فرهنګه او له تمدنه لرې انسان ګڼلم. خو ما څه ونه ویل، یوازې دومره پوهېدم چې بدن مې رېږدي. او وروسته خپلې کوټې ته ننوتم. ټوله ورځ مې خواشیني تېره کړه. د خولې خوند مې بد و او د ناکرارۍ احساس په مخه کړی وم. کله چې انور مازدیګر قضا کور ته راغی، د نورو ورځو غوندې لومړی زما د کوټې دروازه خلاصه کړه. په وره کې ودرېد، غټې تورې سترګې وځلېدې او په خندا یې وویل، پلاره، عجب پاستناک مې درته راوړي، ستا پر غاښ برابر دی. د رښتیا ویل. په ښي لاس کې یې نیولې پلاستیکي کڅوړه له ناکو ډکه وه. بیا رامخته شو، زما تر څنګ کېناست او خپلې ښځې ته یې ورنارې کړې، سویتا، وسویتا. دا سویتا غږ مې د لوښو له کړپا سره یو ځای واورېد. څه وایې؟ انور د پخوا غوندې په لوړ غږ وویل، یو دوه د مېوې خورۍ کاچوغې در سره راوړه. بیا یې ما ته وکتل، پلاره، څېره دې نیولې غوندې ده، جوړ خو یې؟ ورو مې وویل، هو زویه، جوړ یم. دا وخت سویتا کوټې ته راغله. له ګیلاسه یې 2 نیغې کاچوغې پر ځمکې کېښودې او کله چې ولاړېده، انور په خندا وویل، کېنه، خوندور ناک دی. سویتا ژړغونې شوه، زړه ته مې نه کېږي. له دې سره په بیړه له کوټې ووته او په دهلیز کې کوکه کړه. انور په ورختایۍ راته وکتل او په منډه له کوټې ووت. زړه مې ولړزېد، فکرونه په مخه کړم. او کله چې انور بیرته کوټې ته راننوت، ما یې په لومړي ځل په سترګو کې خوشکه ولیده. لاسونه یې مروړل او شونډې یې ځړېدلې وې. دی لاندې پر ځمکه راته کېناست. یوه شیبه غلی و، بیا یې سر پورته کړ او په یو داسې غږ چې کاوړ پکې ګډ و، ویې ویل، پلاره، میاشتې دې تېرې کړې خو د ښار په ژوند ونه پوهېدې. زړه مې درد وکړ. ده وویل، ښه دې نه دې کړي چې نه پوهېږي په هر څه کار مه لره. د زړه درزا مې ډېره شوه او په کاوړ مې وویل، ښځه د لیو پردي سړي سره ګوښې ناسته وه، هغه هم په یو زیر پیرانۍ کې. د سینې چاکونه یې له ورایه ښکارېدل. سور او سپین واوښت. اوف لاره، دا ښار دی، کلی نه دی چې ښځه په ټیکري کې تاو کې او د جوارو غوندې وپوښه ور واغوندې.
دلته بیل فرهنګ دی او ته باید ځان ورسره روږدی کې. خوله مې وازه پاتې شوه. انور په لنډه موده کې څومره لوی بدلون کړی و. ده وویل نسیم د سویتا همکار دی. دی اوس یو طبي کورس تعقیبوي. په درس کې یو څه ستونزه درلوده او له سویتا نه یې مرسته غوښته. په دې کې نو څه خبره ده؟ ما وویل خو هر رنګه چې وي هغه پردی سړی دی. دا رنګه راتګ یې ماته خوند رانه کړ. په خبره کې راولوید خو تا د سویتا سپکاوی کړی. هغه دې د همکار تر مخ په ور پی کړه. پوهېږي چې هغه څومره خواشینې ده؟ ومې ویل ګوره زویه، د ژوند درد په خواشینۍ او خفګان کې نه بلکې په بدنامۍ او رسوایۍ کې پروت دی. په کاوړې خبره را پرېکړه. څه بدنامي څه رسوایي؟ زه پر هغې باور لرم. د ښځې او خاوند ترمنځ یوازې باور کافي دی او بس. له پاسه ورباندې ورټیټ شوم. د په روږه مې لاس کېښود. ورو مې وویل دا سمه ده چې باور ښه دی، خو په غوسه د خبرو وار رانه واخیست. پلاره ستا فکر ډېر زوړ دی. ته هر څه ته په منفي نظر ګورې. له دې سره په تیزۍ ولاړ شو. لاس مې د انور له اوږې نه وښویېد. داسې راته ویسېده لکه د ژوند امسا چې رانه لرې شوي وي. د بدن انډول مې ونه شو ساتلی او کیڼه سترګه مې پر هغو چړو ورټیټه شوه چې په ګیلاس کې نیغې ولاړې وې. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی ویست او ویې ویل په سترګو کې مې یو نری درد احساس کړ. یو نری او سوځونکی درد. بیا مې کڼ بغور تود شو او وروسته په هېڅ هم نه یم پوهېدلی. خو کله چې پر هوښ راغلم نو په چت کې یو پکه په تیزۍ سره تاوېده. نیغ کېناستم. ما یوازې خپل ښي لور ته پراته شیان لیدلی شوای او کله چې مې د کڼې سترګې د خلاصېدو هڅه وکړه یو نری درد ورباندې راغی. لاس مې وروړ. پر سترګه مې یوه پټۍ تړلې وه. شاوخوا مې وکتل. یوه کوچنۍ کوټه وه او تر څنګ مې پر میز ډول ډول میوې پرتې وې. له کټ نه ورو ولاړ شوم. لومړی مې د ښي لاس په بند کې د سوزش احساس وکړ او بیا یو درب شو. ځمکې ته مې وکتل. د سیروم پر کڅوړه یوه فلزي پایه تړلې وه. له رګ نه مې وینه راوتلې وه او د لاس د دوو ګوتو ترمنځ مې د سیروم ستن بانده پاتې شوې وه. یوه شیبه ودرېدم. ناڅاپه مې په فکر کې له انور سره د خبرو د اړولو صحنې راوګرځېدې او کله چې پر چړو ورټیټېدم بې اختیاره مې خپلې تړلې سترګې ته لاس وروړ. دا وخت د کوټې دروازه خلاصه شوه. یوې نجلۍ په بیړه تر مټ ونیولم. هغې سپینه چپنه اغوستې وه او پر سر یې یوه داسې تکه سپینه خولۍ پرته وه لکه له کاغذ نه چې جوړه شوې وي. نجلۍ ورو پر خپل ځای پرېستم. پایه یې ودروله او په احتیاط یې د سیروم ستن زما د لاس د بند په رګ کې ننیسته. هغې ته مې وویل سترګې ته مې خیر دی. نجلۍ مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل خو په سترګو کې د ناهیلۍ نښې له ورایه ښکارېدې. زړه مې ولړزېد او پوه شوم چې نور په کیڼه سترګه دید نشم کولی. شیبه وروسته نجلۍ له کوټې ووته او پر ځای انور کوټې ته راننوت. د هغه چې کله سترګې راباندې ولګېدې خوله یې جینګه شوه. زما پر ټټر را پرېوت او په چیغو چیغو یې وژړل. وروسته مې سویتا تر څنګ ودرېده. په لاس کې د ګلانو ګېډۍ نیولې وه او سترګو یې له اوښکو نه ډکې وې. لس ورځې مې په روغتون کې تېرې کړې. دا یو شخصي روغتون و. ښه خدمت مې کېده او انور به هره ورځ 2 ځلې سهار او مازدیګر پوښتنې ته راته. په 11 ماښام له انور سره کور ته لاړم او کله چې مې په آینه کې وکتل د کیڼې سترګې پر ځای مې له څلورو خواو راغلی کوت کوت یعنې ګونځې ګونځې پستوکی پروت و. یو دم مې د شیرینو خبره په ذهن کې رانیغه ولاړه شوه. اقربا ستا سترګې مې خوښیږي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او ویې ویل ما یو ځل بیا د خپل زوی په کور کې واړول خو دا ځل مې هغه پخوانی خوند پکې ونه لید. انور ورو ورو فاصله رانه ونیوله. نور به د پخوا غوندې کوټې ته نه راته. زما پر ټټر سر نه لګاوه. اوان د ماخوستن د ډوډۍ د خوړلو پر وخت زما د ړندې سترګې خواته کېناسته. تر ډوډۍ وروسته به یې خپله ستړیا بانه کړه. ژر به ولاړ شو خو د شپې تر ناوخته به یې له سویتا سره د خندا غږ زما کوټې ته راته. زه به تر ډېره ویښ وم. د شیرینو او د انور پخواني یادونه به مې تازه کول. کله به مې اوښکې تویولې او کله به هم بې اختیاره خندا راغله. خو بیا هم ښه و. انور مې لیده
هغه ته مې ځان نږدې احساساوه او په زړه کې مې یو ډاډ پروت و. دا ځل مې په سویتا هیڅ کار نه درلود. د هغې هرې خبرې ته به مې د هو په نښه سر خوځاوه. ان هغه ځوانکی یو ځل بیا هم کور ته راغی او دا ځل مې د سویتا په امر له دوکانه میوه هم ورته راوړه. ما کوشش کاوه چې د انور د خوشحالۍ لپاره سویتا خوابدې نه کړم، خو کله کله چې یو څوک څه غواړي هغسې نه کیږي. یوه شپه له خوبه راپورته شوم، نه پوهېږم چې څو بجې به وې، خو وخت ناوخته راته ښکاره شو. تشناب ته د تلو احساس مې وکړ. ولاړ شوم، د دهلیز ګروپ مې ولګاوه، خو کله چې مې د تشناب دروازه خلاصه کړه سویتا خپل ځان مینځه. زړه مې ولړزېد، په بیړه یې راته وکتل او له خولې نه یې یوه ویرونکې چیغه راووته: وحشي! ژر مې دروازه پورې کړه. زوی مې له کوټې راووت، ما ته یې وکتل، سترګې یې رډې راوختلې. په بیړه مې وویل: پام مې نه و. د چیغه کړه: بس که نور، په لیاز د خدای ژوند مې مه راخرابوه. سترګه مې له اوښکو ډکه شوه. دا وخت سویتا د تشناب په ور کې ودرېده. دې تر زنګنو پورې په یوه لویه تولیا کې ځان تاو کړی و. له ژېړو ویښتو نه یې اوبه څڅېدې او په سترګو کې یې کرکه پرته وه. په کاوړ یې وویل: انسانیت دې نه دی زده؟ په خوله کې مې لاړه وچه شوه. هغې ته مې سترګه ور واړوله. ما وبخه، خبر نه وم چې ته به په تشناب کې. انور چیغه کړه: که څوک وي او که نه، ته باید د نزاکت له مخې ور وټکوې. سویتا خپل خاوند ته وکتل، شونډې وخوځېدې. نوره نو له دې ژونده ستړې یم، ته یو انتخاب لرې، یا زه او یا هم خپل پلار. زړه مې ولړزېد. سویتا د خپلې کوټې وره ته لاس ور وغځاوه، خو یو دم ودرېده. انور ته یې مخ راواړوه او په تریو تندې یې وویل: قسم خورم چې زه به له خپلې خبرې وانه وړم. له دې سره یې د کوټې له وره درب ویست.